ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ آفرین. ګرانو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس د غین حرف دی. غین داسې لیکل کیږي او په کلماتو کې 3 غږه لري: غ، غ، غو، لکه د نورو حرفونو په شان. غ، غ، غو. کله د غ غږ کړي په کلماتو کې، لکه د غنم په کلمه کې د غ غږ کړي. غین غنم، غین غنم. وګورئ څنګه ښایسته غنم دي خو نه دي پاخه شوي، او په انګلیسي کې ورته ویټ وایي. ویټ. غین غنم. او دلته غنم پاخه شوي، رنګ یې ژیړ شوی. کله چې غنم پاخه شي بیا دا غنم په ژرنده کې میده کیږي، اوړه ترې جوړیږي او موږ تاسې خوشتوو او ډوډۍ ترې پخوو. ډوډۍ خو ډیره خوندوره وي. ډوډۍ حتما د تاسو خوښیږي. غین د غنم په کلمه کې د غ غږ کړي. غین غنم، غین غنم. یا په انګلیسي کې ورته ویټ وایي. ویټ. غین غنم. دا د غنمو مځکه ده، ډېره پراخه غنم یې پکې کرلي. او غین د غیږ په کلمه کې د غ غږ کړي. غیږ. دا یوه مور ده خپله لورکۍ په غیږ کې نیسي. غیږ. د مور غیږ خو ډېره خوږه وي، او په انګلیسي کې ورته هګ وایي. هګ. هګ. غین غیږ. غین غیږ. او په انګلیسي کې هګ ورته وایي. هګ. او غین د غوسه په کلمه کې د غو غږ کړي. غین غوسه. غوسه یعنی په قهر کېدل. په انګلیسي کې ورته انګري وایي. انګري. غین غوسه. غین غوسه. دا هلک ګورئ څنګه په غوسه دی، ډېر قهرجن دی، ډېر خفه دی. دې ته غوسه وایي. ګورئ چې تاسو په غوسه نشئ، همیشه خوشخلقه اوسئ. او غوسې ته په انګلیسي کې څه وایي؟ انګري. angry. غین غوسه. غین غوسه. غین د غوسه په کلمه کې کوم غږ کړي؟ د غو غږ کړي. غوسه. غوسه. غین غوسه. ګرانو ماشومانو تاسو نن د غین حرف زده کړ چې یو ټکی په سر کې لري او کلماتو کې هم 3 غږونه لري. خدای دې وکړي چې دا حرف مو هم ښه زده شوی وي. ګرانو ماشومانو تاسو د نن ورځ درس همدومره و. خدای دې وکړي چې ښه مو زده شوی وي. نور مو الله مل شه.